अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल्लज़ी जाअ बिल बय्यिनाति अअज़मुहल क़ुरआन व अला आलिही व अस्हाबिही हुम नुजूमुल हिदायति व मसादिरुल ईमान। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। वअन अबी मूसा अल अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिमी व हामिलिल क़ुरआन गैरिल गाली फ़ीही वल जाफ़ी अन्हु व इकराम ज़िस्सुल्तानिल मुक़सित। रवाहु अबू दाऊद। जमीउल इल्मि फ़िल क़ुरआन लाकिन तक़ासर अन्हु अफ़हामुर रिजाली। फ़ाशु गोयम आंचे दर्दिल मुज़मरस इन किताबी नेस्त चीज़ी दीगरस। तू बजान शवद जाने तो दीगर शवद जाने तो दीगर जिहा दीगर शवद। रोज़ महशर हर यके तस्वीर जानान दर बगल मन नीज़ हाजिर में शवम तफसीर क़ुरआन दर बगल। गर तुम्हें ख्वाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ बक़ुरआन जीस्तन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। हस्बि वादा नन शलम रजबुल मुरज्जब द अज़ीम शान मकसद जगह द कुरान करीम तर्जमा व तफसीर दागे आगाज और द इब्तिदा और रज़दा हस्बी मामूल मुंग प इब्तिदा की क़ब्ल अज़ दी ची मकसूद याद उसूल व तफसीर के आगाज और इब्तिदा व शुरू को दागिना मखी औसो आगा जरूरी खबरी हुई चे दाड़ुम बने और रस के मुंग जिक्र को ब्या ब्या बयानौल और जिक्र कोलता अड़त्या निवी और दे टोलो खबरों की उड़ुम्बने खबरा को इस्लाहुन नियत और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़मुंग और उस्तासी नियत पदे के डेर आली नियत दे ज़काची उस बसोक पसके अख्तवी और सोक बसके बुखवी मुंग अवतासी द अल्लाह जल्ला वाला शानुहु पकोर की द अल्लाह जल्ला वाला शानुहु तक अगा कलाम द अल्लाह जल्ला वाला शानुहु ता नास्ता द दे खोदना द दे ज़दाकड़ा द दे दल द दे उलूम बांदी
ځان منور او مزین کول نو دا ډیر اوچت عمل له. بیا هم مفسرینو ځنې مفسرینو تفسیرونو په شروع کې دغه خبره ته اشاره کړې ده او محدثین عموما محدثین په کتابونو کې لومبنه حدیث د نیت راوړي په شمول امام بخاری رحمت الله علیه چې انما الاعمال بالنیات. نور دې کې زه تفصیل نکوم خو کمې ضروری خبرې وي صرف یادونه اجمالا درته کوم. لومبنه خبره هدا وا. دویمه خبره اهتمام الوقت چې د وخت به ډیر زیات خیال ساتو او ډیر زیات پابندي وکړو. کومه او تاسو سوچو کو دا څومره اتکالا نه کالا لس کالا کم زیات چې مونږ او تاسو دا څومره علوم وایو په مدارس اسلامیو کې صرف نحو فقه اصول فقه حدیث او دغه شان تمام علوم عالیہ ادب او منطق تمام علوم دا د قران کریم خادمانان دي. دا مونږ په دې نیت دا وایو چې قران کریم علم مونږه په خسته طریقه سره حاصل کو او په قران کریم باندې مونږ ته پوهه حاصل شي. یعنی مقصود بالذات هغه علم د قران کریم دی. صرف نحو ادب لغت فقه اصول فقه تمام علوم متداوله چي دي دغه ټول مقصد هغه فهم بالقران دی چې په قران کریم باندې پوهه حاصل شي. پکار خداوا چې مونږ او تاسو مسلمانانو د قران کریم د علوم او د قران کریم د زده کړې د ترجمه او د تفسیر د لپاره ډېر وختونه ورکړي وای. خو بیا هم من لا يدرك كله لا يترك كله. څوک چې ادراک د ټول نشي کولای نو ټول پرېږدي هم نه. په دغه اساس باندې زمونږ د مشرانو اکابرینو دا نهج او طریقه ده چې د مدارسو هغه رخصتو کې خصوصا رمضان او قرب رمضان دوره تفسیر او ترجمه سلسله عامش غالبا دوشتم کال الحمدللہ بغیر د کم ناغینا بغیر د کم تسلسل د انقطاع نه دا تفسیر مونږه دوش کال کیږي چې دغه سلسله الحمدللہ د الله په فضل جاری و ساری ده. دا د اکابرینو علماء کرامو په نهج او طریقه دا د رمضان المبارک اصل کې هو د قران او د رمضان هو ډیر زیات جوړ تعلق د دا باروسته بیان راځي تفصیلی. خدام ترجمه او تفسیرونه دسی رسمی انداز کی مولانا حسین علی سے رحمه الله دا طرز او بیداغوی شاگردان یو شاگرد و شاہ منصور بابا جی سے رحمه الله بل شاگردو شیخ غلام اللہ خان سے جواہر القرآن والا بل شاگردو مولانا محمد طاہر سے بل شاگردو امام اہل سنہ امام فن اسماء الرجال ابو الزاہد مولانا سرفراز خان صفدر سے رحمہ اللہ. زکا حدیث دغا تفسیر کی زمون استاد امام اہل سنہ مولانا شیخ سرفراز خان در سے ہو داغوی براہ راست مولانا حسین علی سے استاد.
نو مقصد د خبرې دا دی چې دا کومنګ او تاسو وګورو دا ډېر محصور محدود وقت دی. شلم رجبنا تر څوارلسم رمضان پورې څو ورځې راځي؟ لس ورځې دې کې شوي، یو میاشت ورسره څلوېښت او څلور پنځوس. نو که تاسې په دې څلور پنځوس ورځو کې سوچ وکئ، په دې کې جمعې ورځې هم راځي. اگر چې زمونږ به معمول دا وي چې مونږ د جمعې ورځې درس هم وایو، جمعې په ورځ به درس، بس اوس نه چې شروع شو انشاءالله العزیز مونږ جمعې په ورځ به هم درس وایو. مخکې هم زمونږ دا معمول دی، خو صرف دومره یي جمعې ورځ او د نور جمعې په ورځ نیم درس وي او نور ورځو کې کامل درس وي. نو څه خو جمعې هم راځي، څه پکې نور موانع او مشکلات. الله تبارک وتعالی دی دغه کم مونږ او تاسو اراده چې کړی د درس، الله تبارک وتعالی هر قسم مشکلاتونه موانع او نظم حفاظت وفرمایي. په دې 22 کالو کې 2 کاله لکه امتحاني کالونه راغلي درس متعلق، خو بیا هم الله په فضل هغه درس سلسله یو دغه کلونه تیر شوی کالم سلک حوادث زیات رال. نو دا ډېر محدود د ګوتو په شمار ورځې دي. نو دې کې د وخت اهتمام به ځکه ډېر کوو که دې کې زمونږ او ستاسو 15 دقیقې ضایع کېږي، دا مونږ ته ډېر بیا اخر کې نقصان نتیجه خراب نتیجه مونږ ته پکې راوځي. کوشش دا کوو چې مونږ د وخت پوره پابندي وکړو او آخري طرف د قرآن کریم چې کله کله اکثر بیا در هغه سبق ډېر پاتې وي ورځې کمې وي، نو پورا هغه اطمینانی تفسیر نه کېږي. کوشش وکړو چې سکال د الله په فضل او کرم په ښه انداز کې تر اخره دا تفسیر سر ته ورسي. د وخت په ډېر پابندي کوو. پورا 9 بجې نن خو ړومبنۍ ورځ وه، نو 9 بجې پورا، بلکې مونږ به د پاو کم 10 دقیقې کم 9 بجو له به ځان راسو. دا څومره ښکلی عمل دی. یاره زما په ذهن کې خو دې نه اوچت بل عمل نشي کېدی چې یو سړی اودس وکړي او را روان شي د کوره په خپل قرآن کریم هغه غاړه کې یا رخ کې ونیسي او راشي قرآن مسجد ته، دلته بیا اودس وکړي او 2 رکعاته تحیت المسجد لمونځ وکړي او دعا وغواړي د الله نه، او الله کلام ته کښېني 3 ساعته 4 ساعته 15 ساعته د الله د کلام ته. نو دا یاره بهترین عمل دی. مونږ او تاسو دې په دې شکریه د الله ادا کړو چې یا الله خلق په قسمه قسم دای کې دي، بس مونږ ستا خپل کلام ته دې کېنولي. زمونږ که د شپې سترګې هم لګي یا الله ستا په کلام لګي، او که د ورځې ګورو ستا په کلام لګي، نو دوی نه لوی سعادت بل څه کېدی شي. الله تبارک وتعالی دې دا سلسله تر مرګ جاری وساري وساتي. نو پورا 9 بجې به درس ان شاء الله العزیز به دا شروع کوو مونږه. نو تاسې د 10 دقیقې مخکې ښایسته رحیلونه برابر ځای او دلته هر څه برابرول او په ادب او احترام سره کېناستل. نن ړومبنۍ ورځ ده، سری سبانه مونږ به کامل درس وایو. کوشش کوو چې د 2 ورځو خبرې په یو ورځ کې دغه وکړو چې وروسته بیا مقصود طرف ته زمونږ وخت بچت پاتې شي. 2 خبرې شوې، دا خبرې لږ ځان سره یاد کړئ. اصلاح النیت، دویم اهتمام الوقت، دریم هویت او حلیه اسلامیه اختیارول. مقصد زمان دا دی شکل او شان شکل مونږ به اسلامی لباس اسلامی طریقې سره ویختان وغیرہ په دې مونږ خخ کارو. خستا چې کم د علماو د طالبانو کم اسلامی لباسونه دي، طریقې دي، یا اسلام کې کم انداز کې ویختانو پر خودلی په حقه طریقه، داسې مونږه عملی داسې د اسلام احکاماتو باندې عملو کو زمونږ په لیدلو نور خلقو مینا ورته راځي. په دې کې هو ډېر وګړي خبرې دي لباس باره کې. بهر صورت
زه ما تاسو له اختصارا درته ویم که ځنې کې لږ تفصیل ضرورت وي تفصیل کوم او ځنې اجمالا. څلورمه خبره د خو اخلاق مظاهره. خو اخلاق مظاهره ځکه اتمام د دین چې دی د په خو اخلاقو دی. نبی علیہ السلام فرمای بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حدیث عبدالله معمولی کم دغه بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. زرا لګل شوم دې د پاره چې مکارم اخلاق برابر کوم. صحیح شو ای کې بیا راځي ان شاء الله العزیز خلق حسن او خلق کریم او خلق عظیم په خپل ځای کې تفصیل راځي ان شاء الله. پنځمه خبره مسائل اختلافیه او د تعصبات قومیه د دینه به موږ ځان ساتو. په دې دوران درس یا مخکې یا روستا داسې کم حرکت مونږ اونکو چې د اختلافي مسایلو سره یو بل سره مونږ مش په گریوان شو او شور شغاب او یو ته بد نسبت بل ته دینه بزان ساتو. نور دا ټول مسائل ان شاء الله العزیز دوران درس کې مخه ترازی. شپږمه خبره چې دا تاسو خپ دې خبره آغاز دی. نن سبا ټولو خصوصا افغانستان شرایط بالکل بدل لی. ټولو خلکو نظر په علماء او په طالبان وی چې دوی چرته زی سکی چرته ناس تاړه کوي. نو مقصد دا دی داسې زینو کې ودرېدل چې مونږ څه اشتباه لاندې راځو یا داسې ځای کې ناسته ولاړه چې مونږ د خلکو په نظر راځو. دینه به ځان ساتو. لکه دلته باندې سرکونو باندې ودرېدل یا په دې طرف دروازه یا هغه طرف دروازه باندې ودرېدل یا بې ځای لارو کې ودرېدل. د دینه به مونږ پرهیز کوو. او بله اهمه خبره هغه سیاسي مسائلو نه. سیاست خو د دین یو حصه ده. دا به بیان راځي سیاست ماره کې بیان تفصیلی درس کې راځي او دا مروجه په دې کې وخت ضایع کولو نه مونږ به صرف او صرف همه وخت تعلیمی او قرآن درس ته ورکو. اومه خبره هغه دا چې ټول اس مرګري مونږ به کوشش کوو. اول هو ښه طریقه ده هر مرګره او هر وګړی خپل ځان سره قرآن کریم خپل مسوده برابر کی. ښه طریقه ده ځکه په دې دوران درس کې ډېر زیات قیمتي ځینې نکتې راځي. که سړی خپل نسخه کې ولیکي نو دا به ډېر ښه وي. بیا هم که د قرآن کریم مونږ خپل ځان سره راوړل نشو کولی نو د مسجد کې چې کوم قرآن کریمونه دي نو هر یو مرګره به خپل ځان ته به قرآن کریم رخیل. نو به داسې به موږ دی داسې مخامخ به موږ دی داسې به موږ دی. ها نن وړومبنې ورځ ده نو ډېر په ادب او احترام سره هر یو مرګره به ځان ته قرآن کریم مخې ته بږدي. دا به نه کوي چې هسې اوږه په اوږه بل سره کینی ځکه د دې ډېر بې نقصانات وي. زمونږ دا تجربه ده چې کم سړی چې بل سره داسې په اوږه کینی څومره چې دا نور کسان چې ځان ته خپله هغه قرآن کریم نسخه ایښې وي او یا کتاب نو څومره چې هغه پوهېږي نو دغه شان دا نور نه پوهېږي. توجه لږ ګډوډي. څو خبرې شوې. اتمه خبره دا ده چې مونږ به د مسجد کم قرآن مجیدونه دي دلته اکثر طالبان مونږ یې نو ګورو. اوس هم تاسو بعضې قرآن مجیدونه ګورئ نو مخې ته کېږي دلته ځان سره بیا ترجمه یا سم نقطه ولیکي. دا تا ته څه پیدا کوي؟ دلته مسجد قرآن مجید دی صرف هغه وینا وکړي ولیکي او بیا کېدي تا ته خاص چندان پیدا نه رسوي. نو مقصد زما د خبرې دا دی د مسجد او قرآن کریمونو لیکل او یا لاندې ترجمه لیکل یا داسې کومه نقطه لیکل دا مه کوئ. بس مسجد قرآن کریمونه هم دغه شان پرېږدئ. که خامخا د لیکلو دغه اهتمام وي نو ځان سره خپل قرآن کریمونه ځان سره راوړئ. او خصوصا بیا د بیاض والا نهمه خبره چې دا هر طالب العلم
او هر د درس مرګره د یو څو شیانو اهتمام ډیرو کی یو ځان سره کاپي بلکې مونږه درس وخت دا طریقه وا دوه قسمه کاپي به مونږ درس وخت کې ساتلې یو دا چې استاد چې درس وخت هغه وخت کې هغه رب چې وای هغه اشاره غوندي یا خبره مختصره ولي کې به ته خبره یاد یو کاپي بیا په کور کې یا په خپل کمزې کې اوسېږي التزام سره کاپي کې دي چې د د پاره چې د ځنه بیا الت صفه لیکلو کې نو خه طریقه دا دوه قسمه کاپي بزن سره ساتي یو دلته درس وخت کې هغه لګردي غوندي او بل خسته کاپي به ځان سره په خپل هغه کې صفه ولي کوي یو د کاپو د دې قرطاسیو اهتمام وکي بل د قلمونه بیا مختلف قلمونه چې حسن دلته یو قلم هم استعمال شي بیا چې کله التتا سیدا لیکل کوي په خپل ځای کې نو دوه درې قسمه قلم استعمالوي کله چې یو خبره د داسې بدلیږي یا عنوان وي هغه په یو انداز ولیکي لاندې روسه معنون په بل انداز ولیکي نو دا د لیکلو طریقه ده ها او لیکل اهتمام ډیر زیات زکا العلم صید والکتابه قید علم یو اخکار دی اخکار با پنجره کې براګیرن علم دا یو اخکار دی یو مارغه دی نو د دې پنجره او ګیرول سدي لیکل دی سو خبرې شو لسمه خبره دا خیر دا خبره هم او تاسو ډیر نه متوجی کیږي بیا هم د جمعات په دیوالونو لیکل یا د جمعات په دیوالونو باندې اشتهارات لګول دروازې نه اپل چې سی وی د په نور جمعات کې ځنې به دلته دروازې سره ولګي کاغذونو مغزونو د دینه په مونږ ځان ساتو یو لسمه خبره نهایت ضروری خبره ده هغه دا دی چې د ادب او د تعظیم مظاهره به مونږ کوو تمام شعائر الدین ولیکن یو خو زمون وابستگی او تعلق د قران کریم سره دی نو د قران کریم ډیر لوی احترام څومره چې ادب او احترام د قران کې دی شي بس اسراف مکه قران کریم هو د الله کلام دی شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه په دیوبند کې علامه باندې مشهور یو د بلنا یو عالم پوښتنه کوي چې د علامه ولی ویل شي بیا آخر کې ویل چې د دنه په خپل پوښتنه وکا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ویلې وې زه خو دومره لوی عالم نیم اظهار عجز وکړو خو دومره خبره ده یو شی ماډل لوی اهتمام کړی دی چې د احادیثو کتابونو لوی احترام نه کړی دی بخاری شریف یا بل کتاب نو که ځنې حاشیه داسې وي دې طرف ته هغه طرف ته ما داسې نه دی کړي چې زه داسې کتاب ځان ته راتاو کوم داسې بلکې زه به کتاب په ځای مې ایښو ډېر په ادب او احترام زه به داسې کله دې طرف ته تاوېدلم چې حاشیه به دې طرف ته او که دې طرف دلته که هغه طرف نه به نو هغه طرف ته به وړې او قرآن کریم خو د الله کلام دی نو د هغې ادب برکات څومره لوی الله خدمات د دین واخیست ګوره ادب زمونږ او ستاسو دین بنیادی اساسی خبره ده دا قرآن کریم کې براشي تاسو مخې ته ان شاء الله العزیز موسی علیہ السلام مقابله ته چې فرعون جادوګران راټول کړیو مناظره او مقابله د پاره هغه چې کله مناظره تور وړاندې شول یو ادب کړو موسی علیہ السلام ته ویلو تړوم باندې گزارې کول مونږه گزار کو دا پړی او امساګانې موسی علیہ السلام ویل تاسو اول وګورئ دا یو ادب کړو دی جادوګرانو دغه ادب د برکت الله څنګه مضبوط ایمان ورته نصیب مسلمانان شول ایمان راوړ فرعون غوندې ظالم جابر ته وی فقد ما اقاض بے ادب سړی همیشه د الله د توفیق او د الله د فضل نه محروم وي از خدا خواهیم توفیق و ادب بے ادب محروم شود از فضل رب نو یو د قرآن کریم ډیر ادب او احترام ګوره
لږ دې خبرو ته خیال وکړه. من جمله د ادب د قرآن کریم نه دامو چې ما مخکې ذکر چې خپله نسخه بیاض والا کې لیکني او داسې د قرآن مجدام د دې قرآن آداب وکړو. او د بعضې د آدابو د قرآن کریم ځنې دا دي چې به یو دسې باندې راخلو د دې بیان وروسته په آداب القرآن کې راځي تفصیلي. او بل ادب دا دی زمونږ طالبانو په دې نیت باندې نی عقیدتن او نیت باندې داسې عمل نه کوي، خو لیکن د بے پرواهۍ د وجې نه دا عمل ته کیږي. اکثر قرآن مجید په چپ لاس نیسي یا اسلامی کتاب احادیثو او بوټان په ښي لاس باندې نیولي. تاسو وګورئ عام باید چې قرآن کریم یا کم اسلامی مقدسات کتابونه دي دا په ښي لاس باندې ونیسي، سپلای بوټان وغیره دا په چپ لاس باندې ونیسي. یا مونږ او تاسو مرګري ځنې اطرافو یو ځای نه بل ځای مساجدو نه راځي نو قرآن کریمونه سیکل شاته ایښي دي دغه دام یو بې ادبي ده. نو قرآن کریم داسې مه کوئ. وراء څنګه دی آیت ابذ فریحم کتاب الله وراء ظهورهم دا یو ظاهري معنی هم راځي دا بې ادبي ده دا مه کوئ. بل د جمعات ډېر احترام که دغه جمعات وي او که بل جمعات وي او که کم جمعات یې اوسېږئ نو د جمعات احترام دا د شعائر الدین دی. نو د جمعات ډېر داسې عمل نه کول چې هغه د اسلام او د جمعات د آدابو نه خلاف وي. دا یو اوږده خبره ده صرف تاسو اشاره کوم. او بل د استاذ آداب دي دغه درې شیانو د علم د زده کړې دپاره ادب ډېر ضروري دی. 12مه خبره هغه دا چې کله کله مونږ د درس دوران کې اینو ګورو مرګري داسې یو بل ته مخامخ وي درس په دوران کې ځنې مرګري یو بل ته څه رموزات کوي اشارات کوي څه خبره وي یا چېرته ځي یا څوک راشي نو دا ځنې مرګري داسې یو بل ته لږ اشارات غوندې کوي رموز په سترګو یا په لاسونو وغیره د دې نه به مونږ ځان ساتو. او یا درس په دوران کې هغه خبرې او پس پس کول د دې نه به هم ځان ساتو. 14مه مسله چې ده د تکاسل او د استیا نه به مونږ ځان ساتو. هر یو مرګری داسې بیدار او ویښ قلم په لاس کاپی مخې ته قرآن کریم مخې ته پروت چې دی نشید تر و تازه وي تکاسل او کسالا ځان نه به ناراسته به نه جوړ. لوی آفت د علم هغه ناراستی ده بلکې یو مرګره داسې وکړي چې د تفسیر په دوران د اوس چې درس شروع دی یو تفسیر ځان ته چې کم تفسیر در سره وي نو روزمره سبق مخکې نه بیګانه ګوري او دلته بیا ډېر ښه پوهېږي. که نور هېڅ هم نه وي یو جلالین وګوره تفسیری جلالین که نور تفسیرونو امکانات سهولت درته مهیا نه وي نو جلالین بس ګوره. یا بل یو کم تفسیر چې وي هغه یو تفسیر ورسره هر یو مرګری دا عهد وکړي چې مخکې نه صرف په دې به اکتفا نه کوو چې دلته مونږ اورو بس خبره ختمه شو نه مخکې نه لکه سبا چې زمونږ کم درس را روان دی هغه باره کې مطالعه به یو تفسیر به